په ننګرهار او کونړ کې تازه زوروره زلزله شوې. په نوموړو ولایتونو کې تازه ځمکلړزې کوم زیانونه اړولي؟ دغه ځمکلړزه څومره ځواکمنه وه؟ بلخوا د قطر یوه چارواکي یاد ولایت ته رسېدلې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د تازه ځمکلړزې خبر لرو، خو پیل د قطر د مرستیالې پر سفر کوو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله نن کونړ ته لاړه او د اړمنو کورنیو لپاره د بیلابیلو توکو او مرستو د ویش بهیر یې پرانیست. د دغو مرستو په ډله کې د خوړو کڅوړې، روغتیایي او د لومړنیو اړتیاوو نور توکي ګډ دي. د کونړ سیمه ایزو چارواکو د قطر له مرستو مننه کړې او ویلي دي چې دا ډول ګامونه د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خورا اغیزناک دي. د یادونې ده چې قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د بیړنیو بشري مرستو او بیا رغونې پروژو په برخه کې پراخه همکاري کړې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې نن د وږي پر 14 خبر ورکړی چې نننۍ زلزله د ورځې په 10 بجې او 2:50 دقیقو د جلال آباد ښار په 14 کیلومترۍ کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده او شدت یې د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې تازه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. دا په تیرو 4 ورځو کې دریمه زلزله ده چې د افغانستان ختیځ لړزوي. د تیر یکشنبې پر شپه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې و. یوازې په کونړ کې یې له 1450 څخه ډیر کسان مړه او شاوخوا 3400 نور یې ټپیان کړل. له دې یوه ورځ وروسته یوې بلې 5.5 درجې زلزلې بیا هم د هیواد ختیځ ولړزاوه، خو د دې زلزلې د زیانونو په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.